یو عجیب وصیت محمد رسول الله کړی دی ټول په عمل کوي صلی الله علیه وسلم. نبی صلی الله علیه وسلم صحابي ویلي و اتق الله حيثما كنت، چې کوم ځای کې وي د الله نه یریږه، سفر کې وي د الله نه یریږه، په حضر کې وي د الله نه یریږه، یوازې وي د الله نه یریږه، ملګرو سره وي د الله نه یریږه، د عزت په باره کې د الله نه یریږه، د مال په باره کې د الله نه یریږه. دا عجیب وصیت. او ورپسې کړه دې بدی پسې الحسنه نیکی تمحها غدا، چې دا بدی د نیکی برانځي شي، بدی به منځوي شي. چې کله درنه ګناه شو متشد برکات منځوکا. او وخالق الناس بخلق حسن، محمد رسول الله فرمایي د خلکو سره ښه اخلاق کار کا، ښه اخلاق سمانه. که څوک در باندې ظلم کوي ته سره ظلم مکوا، که څوک در باندې صله رحمینه قطع کوي ته سره والا. کیسه اخلاق دې ته ویل شي ته چې په ځای کې موجودي خلک خوشاله، ته چې کله لاړې داخله خپه شي ته په شه باندې ستاره کیسه اخلاق. دا اوس په انسان کې کله راځي. حیا په ځان کې پیدا کا، تواضع په ځان کې پیدا کا، صدق په ځان کې پیدا کا، ظاهر او باطن برابرې دل، رأفت د توري په ځای کې تور او د قلم په ځای کې قلم، صبر په ځان کې پیدا کا، مجاهدی کوا، دعاګانې غواړه، د محمد رسول الله د ملګرو اکرام زړه کې پیدا کا. صحابه زمونږ مشران دي، د هغوی په نقشه باندې روان شه، بدګماني نه مکوه، د حسد نه ځان ساته، دروغ نه ځان ساته، بے پیدي کارونه نه ځان ساته. دا کارونه چې کله وکړه تا کې الله کې اخلاق پیدا کړي دي ته ویل شي ادب.